د اسلام آباد ترنور علاقې نه د 14 کلنې نامعلومه جینۍ مړی ترلاسه شوی. پولیسو بیان ده چې د جینۍ مړی د سنگ جانی پل نه لاندې برآمد شوی. تفصیل معلومات د خپل همکار الله نور وزیر نه. جی الله نور وزیر تفصیلات مو خبر کړئ. جی بالکل نور اسلام آباد کوم ثانه تنول سیمه د پاغه کې د 14 کلنې جینۍ چې کوم لاش دی هغه برآمد کړی شوی دی. د پولیسو تر مخه چې کوم سنگجان پل دی په ترنول کې هغه نه دغه لاش برآمد کړی شوی دی. پولیس دا هم ویل دي چې په لاش باندې چې کوم په جسم باندې هیڅ قسمه نشانات موجود نه دي او چې کوم لاش دی نامعلوم د 14 کلن جینۍ هغه یې باقاعده هسپتال ته هم منتقل کړی دی. او د نه علاوه پولیس دا هم ویل دي چې د لاش حواله سره چې کوم لواحقین دي هغه تلاش چې کوم عمل دی هغه یې هم شروع کړی دی. پولیس باقاعده چې کوم تفتیش ټیم دی هغه یې هم باقاعده چې کوم د لاش په حواله سره تفتیش عمل دی هغه یې هم شروع کړی دی. او دا چې کوم لاش دی دا نن باقاعده اوس برآمد کړی شوی دی او د سنگجانی پل چې کوم ثانه ترنول سیمه کې راځي نو هغه نه د لاش باقاعده د 14 کلنې جینۍ چې کوم لاش دی هغه برآمد کړی شوی دی. جی صحیح، ډیره مننه.